د دعوت او ارشاد ریاست د سترې محکمې له ټولو کارکوونکو څخه د دیني زده کړو ازموینه واخیسته. د روان 1445 هجري قمري کال د شعبان المعظم میاشتې په 14مه نیټه د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د سترې محکمې له کارکوونکو څخه د روان 1402 هجري شمسي کال په جریان کې د تدریس شوو دیني احکامو کلنۍ ازموینه واخیسته. په دې ازموینه کې چې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د یو منظم پلان له مخې په 4 جلا ورځو کې ترتیب شوې وه، د سترې محکمې د مرکزي دیوانونو او ریاستونو ټولو کارکوونکو ګډون درلود. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست یو مسؤل محترم وحید الله یعقوبی د دغه ازموینې په اړه وایي: د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست کلنی امتحان صحنه جوړه ده چې تاسو وینئ. دا چې د کال په لومړي سر کې موږ د دعوت او ارشاد یو تدریسي نصاب هغه کارمندان چې زموږ سره په ستره محکمه کې کار کوي، خدمت کوي، د هغوی لپاره توضیح کړي وو او بیا مو په هفته کې دوی ته هر ریاست جدا جدا هفتوار درس او تدریس کاوه او د هغه په نتیجه کې یو امتحان موږ اخیستی. خو دغه امتحان چې دی د سالانه امتحان ورته وایي چې انشاءالله د دوی د تیر کال د درسونو په حق له موږ یو ارزیابي کوو، نو د دې لپاره مو دغه صحنه جوړه کړې تر څو امتحان واخلو. نوموړی وایي د افغانستان اسلامي امارت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي هدایت د اسلامي امارت اړوند ټولو ادارو کې د دعوت او ارشاد ریاستونه جوړ شوي دي ترڅو د یو ټاکلي تعلیمي نصاب له مخې د اړوند ادارې کارکوونکو ته د دین احکام تدریس کړي. دغه راز د دعوت او ارشاد ریاست بل مسؤل محترم عمر ګل حقانی د تیرو کلونو د لاسته راوړنو په اړه وایي چې د دغه ریاست د مدرسینو لخوا د دیني احکامو د تدریس په برکت اوس د سترې محکمې د کارکوونکو سیرت او صورت په شریعت برابر شوی دي. نوموړی وایي دا د امارت اسلامي په دې امت باندې پیرزوینه ده او دا په دې امت باندې په دې کشرانو کشره طبقه باندې په کارمندانو باندې او په دې خپل رعیت باندې د دوی پیرزوینه ده او د دوی په دې باندې دا شفقت ته لوی شفقت ده. دا شفقت وګورئ چې په دې رسمي اوقاتو کې دی الحمدلله هم کار کوي او هم د نصاب هغه کوي پوه شئ کنه تدرس یعنی درس د دوی ته ویلی کېږي، درس هم وایي الحمدلله او دوی هم دلته کار هم کوي. نو دا دواړه هغه شو ثواب شو. کار کول، رزق حلال رزق پیدا کول دا هم ثواب په ثواب کې شامل شو او د دغه شو د سبقونه وینو الحمدلله په طالبانو کې د طالبانو په قطار کې په طالب علمانو کې هم دوی حساب شو. الله جل جلاله د امارت اسلامي طبقه ورکړي، خداوند جل جلاله د مشران دوی حفاظت وکړي، الله جل جلاله د خپل حفاظت کې وساتي. د سترې محکمې کارکوونکي په دې اړه وایي دغه کومه پروسه چې اوس روانه ده د امتحان پروسه ده او دغه زموږ د کلنۍ ازموینه ده چې د دعوت ارشاد لخوا موږ ته کوم درس راکول شوی په دغه درس اوس دغه ازموینه موږ ورکوو او په ځکه دا درسونه ټول ریاستوارو د شنبې ورځ نه شروع و او د شنبې په ورځ باندې موږ بیان لرو چې هغه د بیان په صورت کې امتحان نه او د سې شنبې په ورځ باندې هم همداسې امتحان او نن دغه امتحان اخري ورځ ده چې دغه ټول ملګري زموږ ټول ریاستونه نه دلته موجود دي او امتحان ته ټول آمادګي نیولې امتحان ورکوي او ګټې دا دي چې دغه څومره دغه کارمندان پخواني او اوسني کوم همکاران چې زموږ دي دوی ډېر څه هغه زده کړه، ګرچې د بعضو ورونه به یې زده وو او بعضو په دې کې نوره معلومات ترلاسه کړه او په آینده کې موږ نور هم غواړو دغه کوم نصاب ته تعلیمي چې ده د دعوت ارشاد د خوا نه چې کوم نصاب ورکول شوی دغه نصاب کې نور هم تغیرات راشي او څه نور هم داسې جامع او وسیع او نصاب تیار شي چې زموږ د کوم نیمګړتیاوې او کومې کړنې چې مثال زموږ نه پاتې یا نوي زده چې هغه موږ آینده کې زده کړو. در رابطه به امتحان امروزی که از طرف ریاست محترم دعوت و ارشاد ستره محکمه در همکاری با کارمندان و مسئولین ریاست محترم دعوت و ارشاد ستره محکمه صورت گرفته است، ما خیلی خرسند هستیم به این خاطر که در طول سال امسال نصاب درسی و کتاب درسی که از طرف ریاست عمومی دعوت و ارشاد ستره محکمه بالای کارمندان ستره محکمه تطبیق کردید. یک کتاب خیلی عالی و عامفهم و تمام قواعد و تمام اصول و نصاب امور شرعی و دینی اسلام در او گنجانیده شده بود و بر ما خیلی فایده رساند و مفید بود و قبلا ما هم یک امتحان از این سپری کرده بودیم و بعد از اینکه نصاب درسی ما تکمیل گردید از طرف مسئولین ریاست محترم دعوت
دعوت ارشاد و کارمندای محترم دعوت ارشاد که نهایت سعی و تلاش خود برای آموزش کارمندای استر محکمه به خرج داده بودن بالای ما تطبیق میگردد امروز که ما خرسند هستیم و نهایت از پیشان سپاسگزاری میکنیم و تقاضامند از این هستیم که بخیر در آینده ها هم این پروگرام های درسی بر ما صورت بگیره و از طریق از این پروگرام های درسی تمام کارمندان استر محکمه بتوانند که نصاب آموزشی عالی را ببینند. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست څنګه د هیواد په ټولو ولایتونو کې فعال او په اونۍ کې 2 ورځې د اصلاحي بیانونو سربیره د اړوند محاکمو کارکوونکو ته د دعوت او ارشاد ریاست د ټاکلي نصاب په چوکاټ کې دیني زده کړې ورکوي.